ننګرهار سره رود ولسوالۍ کې د ملي سوداګر حاجي صفت الله صاحبزاده له لوري د موی مبارک جامع مسجد د 2 میلیونه افغانیو په مالي لګښت په پاخه او اساسي ډول سره جوړ شو. دغه ملي سوداګر په استازولۍ د ننګرهار کسبګرو هټیوالو خوني مشر حاجي باز محمد ځوانمل وویل دغه جامع مسجد د 2 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې په یو وخت کې د 1000 تنه لمونځ کوونکو ظرفیت لري، چې تقریبا په حدود د 2 میلیونه افغانیو لګښت پې راغلی او دغه لګښت زموږ دغه ملي تاجر خپل په شخصي لګښت جوړ کړی چې تقریبا په حدود د 1000 کسانو منځګزارو ته د منځ کولو امکانات پکې برابر شوي دي. د کې په عصري او اساسي توګه تشنابونه، د اودس ځایونه، د ملا امام دپاره اتاق او خپله د جامع مسجد خپل هغه کوم آبادي چې ده ډیر په اساسي توګه جوړ شوی دی. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي لاله آغا کاکړ او عبدالقادر وفا د موی مبارک مسجد پر رغولو خوښ دي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې په ورته خیریه کارونو کې برخه واخلي. دغه جومات یو قدیمي جومات د تاریخي قدامت لري، نو دا یو مبارک ځای ده او په څنګ کې د رسول الله مبارک د ګیرې ویښته هم دلته دی، نو دلته زیارت هم مخکې نه و او دغلته اوس ولسونه ټول په دې باندې ډېر خوشحال دي او مننه کوو د دوستانو نه چې په دې کې برخه اخیستې دي، چې هر څوک پکې برخه اخیستې. دا تاسو باور وکړئ د کلونو د سیمې خلکو ارمان یوازې د صخرو د خلکو نه، ځکه چې دا داسې یو جومات ده چې ټول مسلمانان د دغه نوم باندې هغوی قرباني ورکوي او ام مالي ام ځاني ام په دغه برخه کې. خو دوی ارمان چې دغه جومات به کله جوړیږي، د دوی کلونو ارمان نن پوره شو او دغه باندې لګښت شو او ښه په اساسي ډول باندې ورغول شو. د ننګرهار حج اوقاف ریاست د مساجدو مدیر مولوي عبدالرؤف عزیز وایي د ملي سوداګرو او خیریه مؤسسو په همکارۍ مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر جوماتونه جوړ شوي او د دې سرخود د محلي او د دې شورا نه مننه کوو چې د هغوی په همکاري د جومات چې دی الله پاک دې سر ته ورسول او ډېره زیاته د دې نور تجاران نه مننه کوو چې مختلف ولسوالیو کې مسجدونه یې مار کړي، ترمیم کړی دی، رنګ کړی دی. ننګرهار کې د موی مبارک سیمو دغه جامع مسجد په سیمه کې تاریخي مخینه لري چې د سیمې اوسیدونکو په وینا دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک دفن شوی چې له همدې امله د موی مبارک په نامه یادیږي.